الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قال رسول صلى الله عليه وسلم: أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. رواه مسلم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر جواد او نفقه ورکوونکی و او په رمضان کې به ډېر سخي و. کله چې ورسره جبرائیل علیه السلام مخکې کېدو نو په دې وخت کې به د روانې سیلې په شانتې سخي و، لکه څنګه چې هوا په هر چا لګېږي دغه شان به صدقه او نفقه هر چا ته ورکوله. مسلمانانو ورونو، دا د روژې مبارکې میاشت ده، دا د ثواب ګټلو میاشت ده. کوشش وکړئ چې نفقه ورکړئ او خپلو مسلمانانو او غریبانو سره هر قسم ته مرسته وکړئ. کیدای شي ستاسې په مرسته د یو غریبې او محتاجې کورنۍ مشکل حل شي او الله رب العالمین به تا ته ډېر اجر درکړي، ځکه په رمضان کې صدقه د عامې صدقې نه زیات ثواب لري. او دا صدقه ورکول ځان ته د مالداره خلکو عمل نه دی، بلکې د غریبانو هم دی. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي: تاسې د جهنم د اور نه ځان بچ کړئ که هغه د کجور یو برخه هم وي. ستاسې ورور یاسر بن بختیار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.